ښه راغلی بیا هم لیدونکو ستړي مه شئ له تاسې مننه چې راسره یاستئ د خپرونې دوام د وروستۍ برخه پیل شوه او نن نو په دغه برخه کې محترمه میلمنه راسره حسینه ذهبي همدرد شته او لیکوال او ژورنالیست تر ډېره به تاسې ورسره اشنایي هم ولرئ ځکه په دې وروستیو کې نو د حسینې د خبرې په تړاو یو کتاب هم چاپ شوی دی تاسې به تر ډېره هغه کتاب مطالعې لاندې هم نیولی وي لوستی به مو هم وي خو دا چې نوی چاپ شوی کتاب دی غواړم په دې تړاو باندې د کتاب له اغلې همدرد سره دغه برخه ځانګړې موږ ولرو او یو څه چې زما په دغه کتاب کې ډېر زیات خوښ شوي وو هغه دا دی وی هر چاته توضیح مه ورکوه د هر څه په تړاو باندې په ژوند کې یوازې ځینو کسانو ته هو او نه ویل بسنه کوي نو دا خبره مې په دغه کتاب کې لوستې وه او تر ډېره نو په ذهن کې مې پاتې شوه ځکه مې له تاسو سره هم شریکه کړه خو غواړم چې ښه راغلاست ورته ووایم بیا د کتاب په تړاو باندې ورسره ځانګړې خبرې هم ولرو اغلې همدرد ستړی مه شئ په خیر اخلي سهار مو نیکمرغه کور ودان ډېره زیاته مننه کوم سوله جانې سلام تاسو ته قدرمنو همکارانو ته او د شمشاد تلویزیون روڼ سهار ښکلې خپرونې ټولو ګلونو اوریدونکو لیدونکو ته هیله مند یم ټولو په ګډه سره یو ښکلی سهار پیل کړی سلامات اوسئ ډېره مننه تر ډېره خو په شمشاد تلویزیون کې نو اغلې حسینه همدرد په بېلابېلو خپرونو کې پریزنټره هم پاتې شوې او دلته تر ډېره نو مختلف ډوله برنامې هم مخته وړي دي او باوري یم چې لیدونکي به هم در سره اشنایي او بلدیت ولري دا چې نوی کتاب چاپ شوی د حسینې خبرې په نامه باندې غواړو چې نن د دغه کتاب په تړاو باندې سره ځانګړې خبرې ولرو خو پیل به له دې وکوم چې څنګه لیکوالۍ ته مو مخه کړه ډېره زیاته مننه کوم سوله جانې لیکوالي خو مې له ډېر مخکې څخه پیل کړې وه هغه وخت چې زه د ښوونځي په دوره کې وم بیا وروسته له هغه څخه چې ښوونځی پاتې ورځ لنډې لیکنې به مې کولې مقالې به مې لیکلې او هغه څه به مې پکې راټولول چې د نورو کتابونو نه به مې مرسته نه اخیستله ځکه په ښوونځي کې به چې موږ ته اکثرا مقالې راکولې بیا ما به مثلا داسې نه کول چې د څو کتابونو څخه راواخلم او بیا استاد ته هغه کوم کورنۍ دنده چې راکړې ده هغه ترسره کړم کوښښ به مې کوه که ډېرې عامیانه جملې اوسي که ډېر ساده هم اوسي ولې خپل یو څه ولیکم او استاد ته یې وړاندې کړم هماغه دې لامل شول چې له لیکوالۍ او شاعرۍ سره مې له پخوا څخه مینه ډېره وه ولې شاعرۍ کې نو تر اوسه ویلی شم چې ښایي هغه وخت به یې نه وي رارسېدلی چې الهام راسي او زه یو څه ولیکم ولې لیکوالۍ په برخه کې مې د خپل زړه ارمان پوره کړ مطالعه مې وکړله زده کړې مې وکړه په دغه برخه کې هغه وخت چې زه شمشاد تلویزیون کې وم ورو پیل شو بالاخره شو چې لومړنی کتاب مې ولیکم هغه چاپ ته ورسیږي او اوس مهال هم د دویم کتاب چې ستاسو په لاس کې سلامات اوسئ یعنې دا لومړی نه دویم کتاب تاسو چاپ کړی خو یو څه چې ډېر په زړه پورې دی پکې اول په پښتو لیکل شوی دی انګلیسي او دري ته هم ژباړل شوی دی بلکل یعنې یوازې موږ نشو کولی کسان چې هغوی رسمي ژبه یې پښتو وي هغوی د دغه کتاب مطالعه کړي بلکې چې هغوی دري زبانان وي یا مثلا په نورو هیوادونو کې وي هم کولی شي ګټه ورنه پورته کړي بله سوله جانې لومړنی کتاب چې ما ولیکه په پښتو ژبه و هغه مکمل ځکه زما مورنۍ ژبه پښتو ده او د خپلې ژبې حق مې دی چې باید ورته کار وکړم په ځانګړې توګه هغه کتاب بیا چې د ماشومانو لپاره لیکل سوی دی نو د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې ډېر کم کار شوی دی ولې تر ډېره پورې هم ملګرو دوستانو زما ښوونکو ټولګیوالو به ویل چې موږ په دې باندې نه پوهېږو ځکه چې ملامت هم نه وه موږ هېڅوک نه سو ګرمولی چې ولې ستا مورنۍ ژبه پښتو ده یا ولې دري ده دواړه زموږ د هېواد رسمي ژبې دي نو د هغې لپاره هماغه وخت مې تصمیم نیولی چې کله زه دویم کتاب لیکم نو حتما به په پښتو دري باندې لیکم بالاخره کله مې چې دا په پښتو ولیکه نو ومې غوښتل چې هم دري ته یې وژباړم هم له بېرته انګلیسي ته یې وژباړم بلې د دغه حسینې خبرې د کتاب د چاپ نه وروسته چې کله هیوادوالو د مطالعې لاندې ونیوه مطالعه شو غبرګونونه څه وه تر ډېره پورې هم خوشحاله په دې و چې لنډې جملې وې عموما زموږ په ټولنه کې اوس مهال داسې دود شوی دی چې ځوانان یا پیغلې ډېر د اوږده متنونو د لوستلو سره علاقه نه ښوي تر ډېره پورې هم وایي چې خسته کنه کېږي یا د ستړیا احساس کوو یا د خوب احساس کوو د هغې لپاره نو اوس لیکوالان ته هم
هغه څه چې لوستونکي خوښوي هماغسې یو څه باید ولیکي. ما هم کوښښ کوم چې ډېر اوږده مفاهیم چې ډېرې غټې یا اوږده معناګانې ولري هغه په لنډو ټکو کې زه راواخلم تر څو د لوستونکو خوښ سي. هدف مې یوازې همدا وه او تر ډېره پورې هم د ټولو مثبت فیډبک همدا و چې لنډې جملې دي، کتاب زر لوستل کېږي او دې ته اړ کېږي چې دویم ځل باندې بیا ولولئ. د هغه لپاره ډېره ښه ده. ژورنالیزم او د لیکوالۍ ترمنځ توپیر په څه کې دی؟ زه فکر کوم چې هر ښه ژورنالیست کولی سي لیکوال واوسي. ولې دې ته راځو چې لیکوال بیا ژورنالیست نسي کېدلی ځکه ژورنالیزم یو مسلک دی او باید په مسلکي توګه زده کړې وکړې، پوهه یې ترلاسه کړې، تجربه یې ترلاسه کړې او بالاخره کار وکړي. څنګه مو وخت ورکړ دغه د کتاب لیکلو لپاره؟ ځکه تاسې مصروفیتونه هم لرئ، ژورنالیست هم یې، وخت مو څنګه ورته مدیریت کړ؟ تر ډېره پورې زما خوښېږي چې بېلابېلو برخو کې کار وکړم. همدومره چې خپل مسلک ژورنالیزم سره مینه لرم، علاقه لرم، لیکوالي هم همدومره راته ارزښت لري. بیا نو د څو میاشتو په لړ کې ما ځان سره یاداشتونه نیول او بالاخره کله مې چې تصمیم ونیو چې کتاب په بڼه چاپ ته ورسوم نو لږ څه مې ډېر سرعت ورکړ، لږ څه مې ډېر وخت ورکړ. هغه وخت باید ما کورنۍ سره تېر کړی وای یا خپلو اولادونو سره او د دې تر څنګ په دندې په وخت کې زه فکر کوم سوله جان یو څوک قوي هوډ ولري حتما یو کار ترسره کولی سي. قوي هوډ ډېر مهمه دی. بیا نو هغه وخت لوږه تنده هم درته ارزښت نه لري، نه پوهېږې چې وخت د ډوډۍ تېر سوی دی ځکه په خپل کار باندې مصروف یې او تا یو تاریخ ځان ته ټاکلی وي چې تر دغه تاریخه زه باید دا خپل کار پای ته ورسوم نو د هغه لپاره حتما بیا وخت ورته ځانګړی کېږي. بلې دغه خبره دې بالکل منم. خو د ښځو رول د لیکوالۍ په برخه کې څنګه ارزوئ او څومره مهم بولئ؟ زه فکر کوم په ځانګړې توګه په پښتو ژبه کې که څومره هم کتابونه ولیکل سي، چاپ ته ورسیږي، کتابتونونه ورڅخه ډک سي، بیا هم کمه ده. بیا یو څه ده چې په لیکوالۍ کې هم ډېره مهمه ده. که زه څومره هم کوښښ وکړم زه نسم کولی د یو هلک یا د یو نارینه د ذهن او زړه څخه ځان خبر کړم. ولې زه ډېره ښه کولی سم شاید په دغه کتاب کله چې تاسې ولولئ تر ډېره پورې ځان پکې پیدا کړئ. کله چې یو پیغله لولي حتما ورته پیښه به ورباندې تېره سوې اوسي. نو د هغه لپاره کله چې موږ غواړو چې زموږ د خویندو احساسات په کتابونو کې راټول سي باید هغه یوه پیغله، یوه نجلکۍ، یوه میرمنه یې ولیکي. نو د هغه لپاره اوس هم شته ماشاءالله موږ ډېرې تکړه لیکوالانې مو درلودلې لرو یې. ولې دا ده چې تر دې لپاره چې لوستونکي کم شوي دي نو د هغوی زړونه هم وایي. خو زه بیا څه وایم؟ زه وایم راځئ کتاب د دې لپاره چاپ ته ونه رسوو چې مثلا زر چاپ ته ورسیږي، زر خرڅ سي او هر څوک یې نه، کتاب چاپ ته ورسوو چې د پښتو ادبیاتو په برخه کې زموږ دغه تشه ډکه سي او هغه کلمات، هغه الفاظ، هغه خبرې چې د یوې میرمنې په ذهن کې پاتې کېږي هغه نه باید پاتې سي، هغه باید په کتاب کې راغونډې سي، تر نورو ورسیږي تر څو د هغوی په احساساتو باندې هر څوک پوه سي. بلې دغه کتاب خو به حتما تا خپله هم یو خو دغه نه چې څو وارې دې لوستی مطالعه کړی دی؟ کله وروسته له چاپ نه بعد من هدف مو دی. سوله جانې ډېر مې خوښېږي. یعنې دا یو څه ده په دې کتاب کې کله چې هر ټکی لیکل سوی دی د احساس په اساس باندې لیکل سوی دی. زه چې هر ځل یې لولم زه همغه احساس سره ورځم. که ځینې وخت مې ژړلي دي، یو څه مې لیکلي دي، هماغسې مې سترګې له اوښکو ډکېږي. که ځینې وخت مې د خپلو دوستانو، عزیزانو په لیدلو باندې یو خوښي احساس کړې ده او یو څه مې لیکلي دي، هماغسې یو احساس پیدا کوم. نو د هغه لپاره راته ارزښت لري. ښایي که هر څومره یې ولولم زوړ به نه سي، ځکه واقعا دا کتاب ماته ډېر ارزښت لري. نو د هغه لپاره حساب راته نه ده معلوم چې څو ځلې به مې لوستی وي. ولې که کتاب هم ونه لولم هغه کوم خپل یاداشتونه مې چې راسره دي هغه حتما تکراروم، لولم یې. بلې تاسې وړاندې دغه د خوښۍ د احساساتو د ملګرو او د دوستانو د ځینو همکارانو یاده وکړله. اوس شمشاد ته راغلی، تاسې برنامه کې راسره ځینې همکاران دې ولیدل. دلته د هغه د خوښۍ احساس څه و؟ او که یو څه په ډالۍ کې مثلا یو څه خبرې ورته ډالۍ کوئ د کتاب څخه هغه به څه وي؟ حتما به یې ډالۍ کوم او داسې یو څه دي چې زه واقعا زما ملګرو لپاره هم دی انشاءالله چې زر یې پیدا کړی سم. شمشاد هغه ځای دی چې د ډېرو زما په ګډون د ډېرو پخوانیو همکارانو، اوسنیو همکارانو لپاره یو کور، یو ښوونځی، حتی یو پوهنتون کېدلی سي. چې موږ دلته مینه هم ترلاسه کړې ده، موږ دلته پوهه هم ترلاسه کړې ده، موږ دلته
د کورنۍ فضا هغه تشه مو هم بیرته ډکه کړې ده ځکه موږ تاسې عموما کله چې دنده ترسره کوو سهار راسو او تقریبا تر مازدیګر یا ماښام اوسو نو فکر وکړه د کور څخه ډېر وخت دلته تېروو هماغه تشه د کورنۍ چې د ورځې په لړ کې باید موږ کورنۍ سره اوسو دلته د خپل همکاران دومره خواږه دي دومره مینه ناک دي او دومره یو ښه فضا ده چې د کورنۍ تشه پیدا کېږي دې لپاره چې وخت خلاص نه سي زه به یو څه ووایم زه مطمئنه یم چې تر ډېره زما همکاران چې دا اوري خپل ځان به پکې پیدا کړي وایي تر ټولو ښه ملګری هغه دی چې په مجلس کې تعریف وشي او په اورېدلو یې ستا سترګې روښانه شي وروځې دې په غیر ارادي ډول پورته والوځي شونډې دې نرمه مسکا وکړي او زړه کې دې په چیغو ووایې الحمدلله دوی زما د ملګري یا ملګري په هکله خبرې کوي څومره لوړ قربان موسم سلامته اوسې د خلکو احساسات انځورول څومره سخت وي زه فکر کوم د خلکو د احساساتو له انځورولو څخه به خپل احساسات انځورول سخت وي سوله جانې کله چې یو څه لیکې یو خو زموږ ټولنه همداسې ده یعنې وخت غواړي تر څو عادي سي دا ډار در سره وي چې ښه زما یو څه ولیکل ما خپل احساس کتاب ته ولیږدوه ښایي د خوښۍ وي یا د خفګان وي که دغه متن زما د کورنۍ غړي ولولي هغوی به غبرګون به یې څه وي زما په وړاندې یا که ته په یو چا باندې نقد کوې هغه کس د دې متن په لوستلو سره پوهیږي چې هدف یې زه یم هغه به څه غبرګون ښیي نو زه فکر کوم چې د نورو د احساساتو انځورول څخه خپل احساسات ډېر سخت دی په دغه کتاب کې هم تر ډېره ما کوښښ کړی دی چې که زه په یو چا باندې نیوکه کوم یا یو چا څخه ګیلمنه یم هغه کس باید خپله پوه نسي چې مثلا د حسینې هدف دلته سوله وه بلکې هدف یې دا وي چې هر څوک کېدلی شي مخاطب باید خاص نه وي او دا ډېر سخت کار دی نو که چیرې ستاسې لپاره یو څو جملې په دغه کتاب کې ډېرې په زړه پورې وي نو وبه ګورو چې هغه به څه وي تر ډېره پورې دا کتاب د ملګرو لپاره پوهېږم چې مطلب کتاب ټول ارزښتمن دی او ډېرې خوږې او ارزښتمنې جملې پکې ټولې شوي دي خو ماګم له تاسې به واورو چې کومه جمله ستا لپاره ډېره په زړه پورې ده احساس هم هغه وخت کې ستاسې را ژوندی کېږي یو څه د ذهن ته هم راځي یو داستان هم ولري بلکل دا یو څه ده ښایي ځینې د یو نصیحت په بڼه واوري ځینې یو مشوره فکر وکړي هر څه چې یو څوک ورنه خپل مطلب احساسوي وایي ژوند د مړاوو او زیړو شویو پاڼو په څېر نه دی چې وروسته له لوېدو به یې نورې پر ځای شنه کېږي دقیقا دغه اوس د مني موسم ډېر یو ښه درس کېدلی سي حتی که چیرې ته مړاوې کېږي یا زیړېږي خو بیا به هم مقاومت کوي نه به پرېږدي چې پر ځمکه ولویږي ځکه بل څوک ستا پر ځای نه راشین کېږي سوله جانې دا ژوند ډېر سخت دی ډېرې سختۍ لري د یوې مېرمنې لپاره د یوې پېغلې لپاره د یو ځوان لپاره ولې په هر حالت دا باید موږ په ذهن کې ولرو چې که موږ نه اوسو زموږ په ځای بل څوک بیا نشته دی که هر څومره سختۍ ګالو باید ویګالو ولې ځان خپلو هیلو ته ورسوو او په خپل ژوند کې ځان یو پیاوړی او موفقه کس جوړ که ته زه ستا نه پوښتنه وکړم دا ډېر زیات دلایل لري چې څومره ته سختي تېروې ستونزې تېروې یو ځوان یو بل کس همداسې دی یو لیدونکی اورېدونکی چې زموږ غږ اوري که شاید بیکاره اوسي شاید اقتصادي ستونزې اوسي د کورنۍ ستونزې اوسي مشکلات مختلف دي که نه ولې سره د دې ټولو ستونزو بیا به هم باید کوښښ وکړو ځکه بل څوک بیا نه راځي حسینه یو ځل راغلی ده یو ځل به تکرار کېږي سوله یو ځل راغلی ده او هر لیدونکی او اورېدونکی چې زموږ غږ اوري همدا یو ځل په دې دنیا کې ژوند کوي بېشکه د راتلونکي لپاره څه په پلان کې لرئ چې مطلب راتلونکي لپاره هم څه مهم کتابونه ولیکئ یا نه بلکل یو خو به دا کتاب حسینې خبرې دوام لري دا 50 متنونه دي او نیت مې همدا دی چې همداسې 50 متنه به زه لیکم جوړوم به یې په 3 ژبو شو په 1 ژبه شو هغه نو وخت نیسي د راتلونکي خبر ده دا به چاپ ته رسېږي ځکه واقعا هم ما ته د دې کتاب لیکل ډېر جالبه وه هم د نورو مشرانو ملګرو خپلوانو کورنۍ غړو یو ډېر ښه فیډبک بیرته راکړه پایله یې ښه وه نو د هغې لپاره یو به دا کتاب دوام لري یو بل زیری هم شته یعنې څو میاشتې بعد هغه ته یعنې انتظار پاتې څو میاشتې بعد زما 10 کلن مزل په ژورنالیزم کې پوره کېږي او زه غواړم د دغې په ویاړ باندې حتما یو څه ولیکم کامیاب و بریالی اوسئ په وروستیو کې اورم دغه ډول د کتابونو چاپ په افغانستان کې زموږ ټولنې ته وړاندې کول خلکو ته وړاندې کول د هغوی لوستل د خلکو لپاره او د ټولنې لپاره څومره ګټور تمامېدی شي یو خو دا ده چې د مطالعې دود به رامنځته سي تر ډېره پورې هم ځوانانو څخه موږ تاسې په خپله ټولنه کې په ځانګړې توګه څوک چې ژورنالست اوسي ډېر له ځوانانو سره مخامخ کېږي او
کله چې د مطالعې په هکله پوښتنه کوي نو ډېر دلایل د نه ویلو نه لوستلو لپاره درته وړاندې کوي. عموما موږ هغوی ته دا وړاندوینه کړې ده چې د ناول څخه پیل تاسې په مطالعه باندې ښه روږدي کولی شئ. ولې اوس دا ثابته شوې ده چې د هغه کتابونه چې دلچسپه اوسي، زړه راښکونکي اوسي، داسې جملې اوسي چې ستاسو په ذهن کې همیشه پاتې کېږي، د هغو کتابو څخه پیل هم کولی شي د مطالعې لپاره یو ښه مخینه اوسي چې وروسته له هغه څخه بیا یو څوک ښه کس اوسي چې ډېر راحته د ورځې په لړ کې یا ځان ته یو ښه مهالوي جوړ کړي او مطالعه باندې ځان عادت کړي. د هغې لپاره یو بیا هم همدغه خبر باندې مې تاکید کوم چې پښتو ژبې ته کار کول ډېر زیات کار غواړي او باید کار وسي، باید کتابونه ولیکل سي. لیکوالان نه مې همدا هیله ده. زموږ ډېری لیکوالان کلونه کېږي چې کتابونه چاپ ته نه دي رسېدلي. او اوس یو ښه توب دا ده چې په ځینو مطبعو کې، ځینو کتاب پلورنځیو کې د دوی کتابونه ته وړیا ورته چاپ ته رسوي. کتاب چاپ ته رسوي، هغوی بېرته پلوري. یعنې یو ښه فرصت دی. ولې هدف دا دی چې دلته بیا زموږ خپله د پښتو ژبې ادبیاتو برخه بډایه کېږي. سلامت اوسئ. وروستیو کې لیدونکو لپاره که څه ویل لرئ، څه پیغام وي درنه یورم مهرباني؟ ډېره زیاته مننه کوم له تاسو څخه، له حنیف رور څخه او د شمشاد تلویزیون ټول ټیم څخه چې بلنه یې راکړله. او پیغام به مې یوازې خپل همزولو ته همدا وي چې څومره هم کولی شئ په مینه باندې ژوند وکړئ او دا ژوند نه تکرارېدونکی دی. یو بل ته مینه ورکړئ، ارزښت ورکړئ او تر ټولو مهمه دا ده چې په ژوند کې باید زحمت وباسو. سلامت اوسئ. ډېره مننه. ډېره مننه.